واه 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 څه شی پخای دا کړای د چکن کړای چکن کړای دا او دې تر کم پخلی وي پس بیا بیف کړای دا بیف مټن بیا مټن کړای دا مټن کړای بیا به ورپسې دغه چینیز چاینیز بھائی ته دې باره کې څه وایې دې په باره کې زه دا وایم چې دا مونږ پخو چینیز بیا به پسې انګوري او بیا به پسې چکن کړی او دا ټول نه دا چې ولاړ دي ګانې دا یو پکې راوایه دا یو دا نر استاد دی او پسې شاته دغه دی دې خوا مخامخ شه دا مخامخ شه نه ما ته غلطه وایي دا دی مخامخ شو دا د کیکر خارخ دی او دا اوس دا غوښه مخه سره کو که خیر بیا به خورو بیا به خورو روټۍ کم دنو ډوډۍ به هم راشي او ورته به راشي دا دې ته څه وایي انګلیش کې دې ته ویجیټیبل څه شی ایجیټیبل انګلیش کې ها ها او دې غوښې ته انګلیش کې څه وایي غوښې ته انګلیش کې څه وایي ورته وای څه وایي هر وای نه وی آی پي عربی کې ورته لحم او دا چې کله پخه شي بیا ورته انګلیش کې څه وایي بیا ها انګلیش کې ورته بیا دغه خوړلو شي بیف کړای نه انګلیش کې څه نو وتا دی انګلیش کې ورته ذاکر کوکا میټ ورته انګلیش کې وایي میټ غوښې ته انګلیش کې ورته کلیم وایي رښتیا هغه هم څه که دا څه شاته یې ولاړ دی او په خیر جوړ تکړه ټیک ټاک سار دې اوچته کړی و دا پی سلامونه ما چې روپۍ نه لګي شاو دا خو دا کوم دی دا غلې پته نه لګي دا ستاسو خپل دی که نه زه خو نه پېژنم کوم ځای دی اله ما نه پیژنې راشه ځان پیو پیژنه ځان پیو پیژنه وختي م کابو کولی نه شو خو چې د غروي کې مې وولا چې لکه د خرې که نه په خپل یې وځانګړی او کټ کړه دا تخلیق نه ښه